الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. محترم عزت مندو دا أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها سیرت مونږ بیانولو بتوفیق الله تعالی. تیرو دو جمعو کې مونږ بعض حالات د ژوند د عائشة رضی الله تعالی عنها بیان کړو چې د دې امت په زنانو کې الله رب العالمین ورته ډیر اوچتو مقام ورکړو چې بر د عرش نه د عائشة رضی الله تعالی عنها پاکی بیان کړی دا چې په سورۃ النور کې الله رب العالمین لس آیاتونه نازل کړیو. د علم په لحاظ سره هم ډیره اوچته
یو فقیه زنانه وا. تیره جمعه کې مونږ دا خبره عرض کړې وه چې ابو عبدالله امام حاکم رحمت الله علیه فرمای چې عائشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې ربع الشریعه څلورمه حصه د دین یې امت ته را نقل کړی دی. یعنی گویا کې دا دین څلور حصې دی او د دې څلورمه حصه دا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها امت ته را نقل کړي او دا دومره زیات دین چې موږ ته را نقل کړي د دې اصل وجه دا ده چې د 9 کالو په عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې داخله اخیستې وه. اتلس کاله ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی. امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام دین مونږ ته حرف حرف را نقل کړی دی. علماء لیکلی دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس په صحابو کې 130 مفتیانو. دا د فتوی کار دا به هر چا نه کو ځکه دا ډېر ګران کار او لویه ذمواري. نو 130 مفتیانو او په هغې کې یوه وه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله به صحابه کرامو ته په یو مسله کې څه اشکال راغی نو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواله به راتلله او هغې به ورته وضاحت وکړو. دې وجې نه د عایشې رضی الله تعالی عنها یو خوری دی عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. هغه فرمایي وی په قرآن کریم باندې پویا په مسائلو د حلال او حرام باندې پویا په علم الانساب په نسبونو باندې پویا او دغه رنګ علم الفرائض چې دا د میراث علم ته ویل کیږي. په دې باندې ما د عایشې رضی الله تعالی عنها نه بله زنانه پویه نه ده لیدلې. الله رب العالمین ورته داسې یو ناشنا علم ورکړی و. د عایشې رضی الله تعالی عنها شاګردان ډیر دي. صحابو کې هم شاګردان شته په تابعینو کې هم شته خو په دې تابعینو کې یو شاګرد دی او دې ته علما شاګرد خاص وایي چې ډیر جلیل القدر تابعی تیر شوی دی مسروق رحمت الله علیه. دا د عایشې رضی الله تعالی عنها یو خاص شاګرد دی. اکثر د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت چې را نقل کیږي نو مسروق به په سند کې موجودي. دا مسروق تابعی فرمایي وی د میراث په مسلو کې چې دې ته علم الفرائض وي او دا ډېر ګران علم دی د میراث د دې جیدادونو دا کومه حصه چې پکې تقسیمیږي ډېر ګران علم دی. الله چې چاته نصیب کې بیا ورته ډېر اسانیږي. نو مسروق تابعی فرمایي وی ما به سپینګیري صحابه کرام لیدل مشران صحابه چې د میراث په مسله کې براتلل او د عایشې رضی الله تعالی عنها نه به پوښتنې کولې. الله رب العالمین ورته ناشنا پوهه د دین ور نصیب کړې وه. په قرآن او سنت باندې یو فقیها یو پوهېدونکې زنانه وه او دغه دین بیا د امت ته را نقل کړی دی. عایشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه وه چې د عقیدې د اصلاح ډېر کوشش وکړو.
او هر سړی له دا پکاري چې د خپل عقیده سم کی او د نور خلکو د عقیده د اسلام د وخت په وخت کوشش وکي ځکه عقیده دا یو بنیادی شیز دی چې بنیاد مضبوطی نو بره آبادی مور باندې مضبوطه جوړیږي او چې عقیده کې د کفر او شرک موجودو نو نیک اعمال به انسان ته څه فایده نه ورکوي نو د عقیدې د اصلاح به ډېر زیات کوشش کوو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت هم ډېر حفاظت کړي صحیح حدیث ته ابن ماجه را نقل کړي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وې زه په خپل کوټه کې ناست وم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله او زنانه راغله او څه شکایت ورته وکړو او د دې زنانه نوم دی خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها او د خاون نوم یو اوس بن صامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د یو مسلې پوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به زنانه هم علم زده کو د بیبیانو نه علاوه هم زنانه راتلی او تپوسونه به د کول نو خوله بنت ثعلبه رااله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه خو شکایت هم ورته کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د زهار په باره کې تپوس کړو زهار دیته وای چې کله یو خاون خپل خزي ته وای چې ته په ما باندې داسې لکه زما د مور پشان دیته عربی کې زهار ویل کیږي نو د جاهلیت په زمانہ کې چې بکم خاون خپل خزي ته داسې خبره وکړه چې ته په ما داسې لکه زما مور نو ټول عمر به هغه زنانه په ځان باندې حرامه ګڼله نو خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل خاون شکایت کو د اوس بن صامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله اکل شبابی ونصرت له بطنی حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني و اې دا الله رسوله زما خاون زما ځواني او خوړله اکل شبابي زه دې عمر ته راورسېدم بوډۍ ما ونصرت له بطني او ما نه خپل فیدې واخیستلې حتی اذا کبرت سني اوس چې زه بوډۍ شومه چې بل څوک ما ته تن نږدي چې ما سره واده وکړي وانقطع ولدي او زما باقی بچی راوړلم بند شو نو ظاهر مني ما سره زما خاون زهار وکړو زه به څه کوم زما خو واړه واړه بچي دي حدیث کې راځي بچي ماشومانو دام بوډۍ و خاون هم بوډا شوی و نو زه به اوس څه کومه ځکه جاهلیت په زمانه کې به داسې وخت کې ښځه حرامه په ځان ګڼله قرآن کریم په دې 18مه پاره کې په سورة المجادله کې دی واقعات اشاره کړې ده چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دا خاوند دی لږ دماغي ته ور کمزورې و او نن سبا مکثر خاوندان داسي لږ داسې زړه تنګي شاني چې ښځې خبره ونه مني نو به دی ورته سمدس وي 1 2 3 بس وي خبره ختمه داسې نه یې پکار دې مسایلو کې به ډېر سوچ احتیاط نه به کار اخلي دا خاوند دی بهر رالی د بار نه اوس بن صامت نو دې ښځې ته یې آواز وکړه چې راشه حاجت دپاره را طلب کړه نو دې ورته وایي چې زه نه یم اوزګار زه اوزګاره نه یم دې وخت کې
بس هغه ورته سمدس وي انت علی کظهر امي، ته زما د مور په شان شوي. استې په ځان باندې ښځه حرامه کړه. د جاهلیت والاو دا رواج و چې چا به زهار وکړو نو ښځه به تر همیشه ژوند کې په هغه باندې حرامه وه. نو دا خوله بنت ثعلبه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي زه به څه کوم؟ که د ده نه جدا کېږم واړه بچي مې دي هغه رانه خرابېږي، او که نه جدا کېږم د په ځان باندې همیشه حرامه کړم څه به کوم؟ د بچو تربیت هم دی، څه خو په یوازې په خپل سر نشم کولی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی خوله ما ته د دې مسلې علم نشته، لا وحی په ما نه ده نازله شوي، چې وحی نازله شو بیا به ورته زه ویم. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه داسې د پردې نه شاته وم په خپله کوټه کې، او دا خوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا خبرې اترې کوي، او لا تلې نه ده او د ځای نه خوځېدلې نه ده چې الله رب العالمین د آیت نازل کو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې اے خلقو الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، ټول تعریفونه هغه الله لره دي، داسې عقیده ځان نه جوړه کوي وسع سمعه الاصوات چې بر عرش د پاسم د خلکو آوازونه اوري. یعنی په الله رب العالمین باندې څه اختلاط ګډوالی نه راځي. که څوک په قلاره خبره کوي الله اوري، که څوک په تیز اواز خبره کوي الله اوري، که څوک په تیاره کې کوي الله اوري، که څوک په رڼا کې کوي الله اوري. وی تاسو به داسې عقیده ساتئ چې زه په خپله کوټه کې وی ناسته وم وی ما څه خبرې اورېدلې او څه مې نه اورېدې، او بر عرش د پاسه الله رب العالمین خبرې واورېدې او سمدسې د آیت نازل کړو. نو د آیت کې بیا دا مسله راله چې په زهار سره زنانه په خاون باندې همیشه نه حرامیږي. د دپاره قرآن کریم 3 کفارې ذکر کړي دي. دغه کفاره به سړی ورکوي. که یو خاون خپلې ښځې ته وي چې ته زما د مور په شانې، نو اوله کفاره خو دا ده چې غلام به آزاد کړي. که چېرته دغه نه وي نو دویمه کفاره دا ده چې بیا به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي. متتابعین شرط دی پکې. په دې 2 میاشتې روجې چې کله سړی نیسي نو په دې 2 میاشتې روجو په دوران کې به د شپې د خپلې ښځې ته نزدېکت نه کوي. کوي که دا روجې به بیا د سر نه نیسي، او د ورځې خو هسې روجې نزدېکت پکې نشي کېدی. دا سزا د شریعت مقرر کړې ده. که دام یو سړی نشي کولی نو بیا 80 مسکینانو ته به دی طعام خوراک به ورکوي. هغه وخت کې 80 مسکینانو ته ګرانه اوس خو اسانه ده خبره. نو د هغې طریقه کار بیا حدیثو کې دا راغلی دی چې که غنم یا وړه ورکوي نو یو مسکین ته به 1/2 کیلو ورکوي د دې په حساب سره، او که وریجې یا وربشې ورکوي نو بیا به پوره کیلو به ورکوي. د طریقه د کفاري. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها با د خلکو د عقیدې د اصلاح ډیر زیات کوشش کو. مسلم شریف کې حدیث ته دغه مسروق تابعی کم چې ما ذکر کو چې دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها خاص شاګردو او ډیر زده کړې تکړي. د خپل وی زه د عائشہ رضی الله تعالی عنها سره په کور کې ناسوم خو مینس کې پرده لګېدلې وه. د پردې نه شاته به ما ته علم حاصلو. وی عائشہ رضی الله تعالی عنها راته وفرمیل چې مسروقه 3 خبرې دي. دا واورې دا ډېرې قیمتي خبرې کړي. من تکلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفریه.
درې خبرې دي. چا چې د دې درې خبرو نه یوه خبره هم وکړه نو د په الله باندې غټ دروغ جوړ کړو. فقد اعظم علی الله الفریا، دی غټ دروغجن انسان دی او الله ته د غټو دروغو نسبت وکړو. ده ورته وی ما هن یا ام المؤمنین، اے د مؤمنانو مور هغه درې خبرې کمې دي. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته یوه خبره دا وکړه، من زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد اعظم علی الله الفریه. وی کم سړی چې دا ګمان کوي او دا خبره کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین په سترګو لیدلی وي، د الله ته د دروغو نسبت وکړو. لکه په شپه د معراج باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برتل اسمانونو ته. قرآن کریم سورۃ الاسراء کې دا واقعا ذکر کړی ده. نو څوک چې دا ګمان کوي چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین په دې سترګو لیدلی، رأى ربه، نو فقد اعظم علی الله الفریه، نو د په الله رب العالمین باندې ډېر غټ دروغ جوړ کړ. دا دروغجن انسان دی. کومو روایتونو کې چې راغلي، بعضې احادیثو کې راغلي چې الله یې لیدلی، نو هغې نه مراد د زړه لیدل دی، د سترګو لیدل نه دي. دا مسروخ شاګردو او کله کله دا شاګرد استاز نه لږ یریږي، هیبت یې ډېري. نو دی مسروق ورته ویلی یا ام المؤمنین انذرینی ولا تعجلینی، اے د مؤمنانو موري که ته ماته غصه کېږي نه او قاریږي راته نو خیر دی، زه به دنه یو تپوس وکړم. وره کله کله چې قابل شاګرد دی نو دا د قابل استاد سره باس هم کوي، ذهن کې څه اشکال لاشي نو هغه ورته پیش کوي. دا مسروق ورته وي که ته ماته غصه کېږي نه او قاریږي راته نو خیر دی، زه به دنه یو تپوس وکړم دې خبرې باره کې دا تا چې وکړه. وره دې نه دا معلوم شو، محدثینو ذکر کړي چې تپوس کې اول به ادب زده کې، یو عالم نه مسلې تپوس کې اول ادب زده که چې په څه طریقه باندې به زه تپوس کوم. بعضې خلک داسې تپوس وکړي د یو عالم نه وران غلط تپوس وکړي نو هغه له په قهر او غصه ورشي، نو د ډېر خیر نه دی به محرومه شي او ډوله جواب ورنه کي روان شي. ته نو ښه تپوس کول پکار دی، غلط تپوس نه دی کول پکار، او د عالم حالاتو ته کتل پکاري چې کوم وخت کې فارغ یا هغه وخت کې پوښتنه کول پکاري. خو تپوس به سړی کوي، تپوس کول دا نیم علم دی، دې سره سړي ته ډېره پوهه حاصلېږي. نو دې مسروق ته اول اجازت طلب کو چې که غصه کېږي راته نه او قاریږي راته نه نو زه به دنه یو تپوس وکړم. هغې ورته وایي وایه ولې به درته غصه کېږم. مسروق ورته وایي الم یقل الله عز وجل ولقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى. وی تا دا خبره وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام الله نه دی لیدلی، نو دا قرآن کې چې الله ذکر کړي، قرآن کې خو راغلي چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او ته وایې چې نه دی لیدلی. وره شاګردم شاګرد دی، ښه استازم اوچته فقیه استازه ده، لیکن شاګرم ځان ته څه وایي. قرآن کې الله وایي چې ولقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى، الله یې لیدلی دی او ته وایې چې نه دی لیدلی. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم. راته چې ما نه کم تپوس کې او کم د قرآن آیاتونه پیش کې، په دې امت کې اولنۍ زنانه زیمه چې ما دقه رنګ د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کړې څنګه چې رانه تا تپوس وکړو. ما هم نبی علیه الصلاة والسلام نه د دې آیاتونو باره کې تپوس وکړو چې قرآن کې خو راځي چې تا لیدلی دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې مسروقه د دې نه مراد د الله لیدل نه دي، د دې نه مراد دي د جبریل علیه السلام لیدل چې ولقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى. د دې نه مراد لیدل د جبریل علیه الصلاة والسلام.
ځکه صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په خپل شکل صورت په کم چې دی الله پیدا کړي 2 ځل ما دی لیدلې دی. دا صحیح حدیث دی. کم شکل چې الله جبرئیل ته ورکړي په دغه شکل ما دی 2 ځل لیدلې. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی ما په مکه کې ولیدو 600 وزرې وي او دا وزرې را خورې کړي و د دې اسمان چې دا څومره کنارې دي د ټولې پټې کړي وي. الله یو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته کم بدن ولا ورکړي کم جسم ورته ورکړي. او دویم ځل کله چې زه معراج ته تللی وم نو قرآن کې راځي عند سدرة المنتهى. د سدرة المنتهى په خوا کې مې لیدلی و. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې د دې آیاتونو نه مراد لیدل د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی. او په معراج کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نورم د الله د قدرت ډېرې نښې لیدلې وي. لکه الله فرمایي ولقد رأى من آیات ربه الکبرى. ناشنا حالات لیدلي او اوږده واقعه ده. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته اوس یو بل دلیل پیش کړي هم د قرآن نه ورته پیش کړي. ورته وی اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تا دا نه دی اوریدلی چې الله وی چې د دنیا په دې سترګو کې دومره طاقت نشته چې ما به ویني. قرآن کې الله دا خبره کړي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. و داغه تسلی وشو خاموش شو. دویمه خبره عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی ومن زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كتم شيئا من كتابه فقد اعظم على الله الفريه. و څوک چې دا خبره کوي یا دا ګمان کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله وحی نه ده بیان کړي بعضې خبرې ته پټې کړي کتم شیئا من کتاب الله. و دې انسانم په الله رب العالمین باندې غټ دروغ وتړل. دا دروغجن انسان دی. وی ځکه چې قرآن کریم کې الله خپل نبی ته فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. الله وی پیغمبر څه چې مې در باندې نازل کړي دا د خلکو ته ورسوه او که تا دا کار ونه کړو فما بلغت رساله نو ته بیا زما رسول نه یې. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل څوک چې دا خبره کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پورا وحی خلکو ته نه ده بیان کړي بعضې خبرې پټې ساتلي نو دې اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه دی به انکاري دي. څومره ښایسته د خلکو د عقیدې خبرې به کولی. بیا ورته درېمه خبره وکړه ورته وایي مسروقه درېمه خبره دا ده ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفريه. و څوک چې دا عقیده ساتي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سبا د ورځې د حالاتو نم خبر دی د راتلونکي ژوند نم خبر دی نو دم په الله رب العالمین باندې غټ دروغ جوړ کړ. ځکه علم غیب دا خاصه د یو الله د الله دا علم چاته هم نه دی ورکړی. وره یو خو بعضې هغه خبرې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتلونکي ژوند موږ ته کړي دي لکه د قیامت علامات یې پیش کړي بعضې پیشنګویانې ورکړې وي څه رښتې شوي څه به رښتینې کېږي. نو دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه دي ویلي دی د الله په وحی سره بیان کړي. د عایشې رضی الله تعالی عنها مطلب د خبرې دا دی چې یو سړی دا ووایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا خپل علم والله ولا نه ورکړي او خلکو ته به د راتلونکي ژوند حالات بیانول. وایي دا غټ دروغجن انسان دی څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې نسبت کوي. ګوره په اولنۍ خبره کې ورته د قرآن دلیل پیش کړی په دویمه کې ورته پیش کړه په دې درېمه کې ورته د قرآن دلیل پیش کړي. ورته وایي الله فرمایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې په دې اسمانونو په دې ځمکه کې چې څومره پټ څیزونه دي د دې ټولو علم چا سره دی الا الله صرف د یو الله سره دی. الله رب العالمین دا علم نه یو نبی ته ورکړی نه یو پیر بزرگ مولا صاحب ته ورکړی دی
چې هغه دې د پټي څیزونو علم دی هغه ولري. دا علم غیب دی او دا خاصه د یو الله ده. پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا پښتانه ورته لوی ځوان وایي او دا پنجابیان ورته پیرانی پیر وایي، پښتانه به مخکې په نوم باندې 11 ورکول او پنجابیان ورته 11 شریف وایي. نو دا خو شرک دی. څوک چې داسې خلکو په نومونو باندې نظر نیاز منښتې کوي نو هغه ډېره ښکلې خبره کړې ده. ګوره او وی من یعتقد ان محمد رسول الله یعلم الغیب فقد کفر. پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی وی څوک چې دا عقیده ساتي چې نبی علیہ السلام په غیب پوهېده فقط کفر، وی دی یقیني کافر دی په دې خبره. نو څومره ښایسته خبرې هغه کړي دي. خلک یې نوم ډېر په درنایي سره اخلي. ټیک دی یو ولی الله بزرګ تیر شوی لیکن خبرې څوک نه مني. نو د حدیث د مسلم کې عائشې رضی الله تعالی عنها دا درې غټ خبرې بیان کړي د دې درې وانو تعلق د عقیدې سره دی. اول دا خبره ذکر کړي دا چې څوک وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په سترګو لیدلی نو دی دروغ وي. دویم دا خبره ذکر کړي دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوري امت نه یو مسلم نه د پټه کړي، ټولې دی امت ته بیان کړي. داسې نشته چې بعضې خبرې پریښي دي چې ما نه وروستو به بعضې عالمان نازي امامان به راځي او هغوی به بیا تاسو ته ستاسو دا دین بیانوي. دا نشته دی پکې. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې الله رب العالمین کوم وحی نازل کړی وه ټول امت ته بیان کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خپل خبرې دي که اقوال دي که افعال دي هغه ټول د قرآن او حدیث په رڼا کې موږ او تاسو سره موجود دي. بعضې ناپوهه خلک دا خبرې کوي و یاره قرآن او حدیث کې پوره دین نشته دی، دا چې وروستو کوم امامان صاحبان ناغلي دا دین دی پوره کړی دی. دا ټول خبرې غلطې دي بلکې په دې باندې انسان ګناهګاریږي. داسې خبرې به سړی نه کوي. الحمدلله زمونږ استاد سره د قرآن او سنتو پوره دین هغه موجود دی نن سبا، هیڅ کمی بیشی پکې نشته. او کم خلک چې دا خبرې کوي نو دوی اکثر تش په قیسو پسې رواني. یو خوبونو باندې تکیه لګولي، د خوبونو په دین پسې رواني. پلانکی صاحب په خوب کې جنډه ولیدل او جنډه یې ولا لاسو کې ورکړه، به دا قیسې میسې کوي. قرآن او سنت خلکو تم بیانول پکار دي او په خپل اوریدل پکار دي، عمل پکول پکار دي. نو دا خبره وکړه. درېمه خبره ګوره دا کړې ده چې علم غیب دا صرف او صرف خاصه د الله تعالی ده، بل هیڅ چاته الله رب العالمین علم غیب نه دی ورکړي. بریلیانو کې دا مرض ډیر زیات دی. الحمدلله منګ او تاسو ردی مرض نه الله ساتلی. دا د علم غیب خبري او بریلیان ډیر زیات کوي او هغوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب گنی، حاضر ناظر گنی. دا د هغوی عقیده ده. حالانکه قرآن کریم کې الله رب العالمین څومره صفا خبره کړې ده، فلا یظهر علی غیبه احدا. الله رب العالمین فرمایي و ما غیب باندې هیڅ عالم د دې علم وغیره ده نه دی ورکړي. علم غیب دا صرف خاصه د الله تعالی ده. نو عائشه رضی الله تعالی عنها یو فقیه زنانه وه، یو عالم زنانه تیره شوې ده، یو هوښیاره زنانه. ډاکټري هم زده وه، دا طبابت چې ورته وایي، طبیب هم وه ډاکټر هم وه. یو روایت کې راځي چا ولې یو ماشوم راوسته، ویلې په دې ماشوم باندې دانه ده. نو عایشې رضی الله تعالی عنها به ولې څه دوایي جوړوله، هغه به په مګله دانه به ورسه به ټیک کېده. یو ماشوم ولې چا راوسته، ویلې په دې ماشوم باندې یو دانه ده او دغه دوایي په پورې که. هغه ویلې ټیک ده، دوایي ولې تیاره کړه او دا چلې چرته زده کړی و. نو دا د حلیة الاولیاء کې یو روایت را نقل کړی دی. د خورۍ ته تپوس کړی و عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. ویلې ترورې ټیک ده که تا سره علم دی نو ته د نبي علیہ السلام بیبي هغه نه دې زده کړه کړي، په قرآن او سنت که پوهېږي. که په نسبونو باندې پوهېږي نو ابو بکر چې کومو کان نصابه، ابو بکر رضی الله تعالی عنه سره د خیلونو ورته ډېره پته ور دي خلکو، نسبونو باندې پوهېدو.
خدا راته ووایه دا ډاکټري دې کوم ځای نه زده کړې؟ عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویلي چې ای عریه، ډېر مینې نه ورته ویلي، نوم یې عروه ویلې، ای عریه. نبی علیه الصلاة والسلام چې بیمارو نو قسمه قسم خلک به تپوس له راتله، مشران خلک به راتله، چا به ورته یو نسخه ښودله چې یاره دا استعمال که دا بوټي وغیره، چا بله بس ما ته به عایشې دا راله نن تیار که، بس په دې کې ما میسته دغه ډاکټري مې به زده کړه. نو بیا به دا دوایي تیاروله، په چا به دانه و زخم به و ابه په پورې کړه به ټیک. یو ماشوم وله چا راوست، نو دی وله دوایي پورې کړه، خو چې وی کتل نو د دې ماشوم د خپو ته یو 2 تارونه پراته دي، تور تارونه دا خپې لاندې نه دي، پنجې سره کوم ځای کې چې کونجه کې ځوړندې دې ځای کې پراته. عایشې رضی الله تعالی عنها ورته دا شیشې دي. د جاهلیت په زمانه کې دا یو رواج وسم دا شته چې دا تور تار شو، دا به دې دپاره ځوړندول د خپو لاسونو ته، ویره دې سړي باندې بیا نظر نه لګي. او زه درته یم چا چې دا شیزونه لاسو ته اچولي رنګ به تک زیړي ګورئ ورته، ته به ته ښایسته ښکارې، هغه به تک زیړ مخ به یې نیولی. څوک ګاډي ته صاحبه سپیا که ځوړنده کړي، سپیا که یو مردار شی تا ګاډي ته لاندې ځوړنده کړي، چا ورته سپلی د ماشومانو ځوړندې کړي شاته. او دا نوجوانان هلکان خو دې مرض کې اخته دي، چا به کړۍ لاسو ته اچولي، چا به تور تارونه دې ځای پورې، چا به زنځیرونه، چا به غاړو کې اچولي، په مصیبت یې ځان اړولی دی. دا جایز نه دي ګوره اسلام کې، یاد ساتئ، دې نه به سړی ځان ساتي. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي، ګوره دومره ورته غوسه شوه، ورته وایي ما تداوى عندي وما مسه، که دا تارونه ما مخکې لیدلی والله که ما دې له دوایي م ورکړی وی، لاس مې دې ماشوم له نه ووړو، دا هم څه شی ورته ځوړند کړی. نو داسې شرکي شیزونو نه دې نه به سړی بلکل ځان ساتي. که یو سړی و چې زه د ښایست دپاره خپل ماشوم ته داسې تارونه وغیره ځوړندوم، نو د چاندۍ ښایسته تار وله جوړ کا، ورته ځوړند کا، بیا جایز دی. یو سړی وایي زه په خپله ځان ته، نو د چاندۍ ګوتمه نارینه دپاره جایز د ځان نه جوړه که که نه، دا د پیتلو میتلو د اوسپنو ګوتمې دا هم ګوره دین کې جایز نه دي، دا مه استعمالوئ، د چاندۍ ګوتمه دا جایز ده. خو د نارینه دپاره د سرو زرو ګوتمه اچول دا حرام دي، دا ناجایز دي، دا یاد ساتئ. کالی چې کوم دی سره زر دا صرف زنانه دپاره جایز دي، نارینه به یې نه اچوي. زمونږ د معاشره کې دا لوی مرض او مصیبت دی چې څوک کوجدن وغیره منګني وکړي، نو چې دی بیا خواښې کرځي، خواښې وله د سرو زرو ګوتمه جوړه کړي، نو په دې ګوته ورته ګوتمه ورپورې کړي، دا در واخله، بیا خلکو ته نیغه نیغه کوي، او څو ډېر وخته پورې اچولي لرې کوي، نو یاره دا مې د خواښې تحفه ده او مال یې راکړي، دا دې د اور سکروټه دې په ګوته کړې، په دې ته پوهېږي؟ د الله نبي وایي دا شی حرام دی او تا په ګوته کې اچولي. که ډېره در سره دا خواښې مینې کوي او درته ورته وایي د چاندۍ راله جوړه کړه، او که ته هرسناک چې چاندي خو ارزانه ده او سونې ګرانه ده، نو خیر دی نغدې ته بیا واله که نه، دا پیسې ماله نغدې راکوه، اسلام د دې شیز نه زه منع کړی یم، دا کار را سره مه کوه. نو دې وجې نه عایشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه وه چې د امت د عقیدې د اصلاح ډېر زیات کوشش کړي. نبی علیه الصلاة والسلام به ورسره ډېر زیات مینه محبت ساتو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به را سره استباق هم کو. استباق وی د منډو وهلو ته، دومره مینه ورسه ګوره. خو عایشې رضی الله تعالی عنها څه حدیث کې راځي نبی علیه السلام چې ورسه منډه والې ګوره کور کې دننه ورسه والې، روډ ته نه دي راوتي چې روډ ته په مخه شي، چې دې ځای نه صیبه ښځه او خاوند دلته نه ته په منډه شي شینکي پورې منډې وې، نه په روډونو به زنانه منډې نه وی، کور کې ورسره منډه والې ده. وی نبی علیه الصلاة والسلام په اول ځل خو مانه مخکې شوی و، منډه هم کړه، مقابله هم کوله، استباق نو رانه مخکې شو. بیا څه موده پس بیا مې استباق کو، ما ته وی چې عایشې راځه چې بیا منډه ووو. وی بیا ته زه مخکې شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ ضعیفه شوی یم او بدن یې لږ غټ شوی و، دروند شوی و. ویلې ما ته وی چې عایشې ودې ګټله رانه بدل دې رانه واغست. دغه د مینې محبت ژوند دی، داسې ژوند په کور کې تېرول پکاري. خو د شریعت او د قانون د لاندې به سړی هر کار کوي، د شریعت نه خلاف چې کم کاري اگر چې په هغې ته ښځه رضا کې، بچی په رضا کې، هغې نه به سړی ځان ساتي، ځکه چې اسلام خلاف کار به سړی نه کوي چې چا د زړه د خوشحالولو دپاره. الله دې دا خبرې زموږ په ژوند کې راولي
او الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.